بالول نه دی بالول دا ډېر هوښیار سړی تېر شوی په لاره باندې روان و چا ویل بالوله چېرته ځي ویل جرګه کوم ویل د چا ویل د الله او د مخلوق په منځ کې جرګه کوم نو څه وخت پس بیا را روان و بیا چې راغی چا ورته ویل چې څه دې وکړه ویل بس ونه شوه ویل څنګه ونه شوه ویل دا ونه شوله چې بندګان او مخلوق تیار نه دی او موږ به بوډاګان شو بیا به مونځونه هم کوو ورڅه به کوو ماله دوی واک نه راکوي الله واک راکوي خو خلک یې نه راکوي ډېر وخت پس بیا په لاره تېرېده چا ورته ویل بالوله چېرته تللی ویل جرګې له ویل د چا ویل د الله او د مخلوق په منځ کې مې جرګه وکړه نو ویل څه چلې وکړو ویل مخلوق واک راکوي د دې مخبرې والا وایي موږ هر څه ته تیار یي الله وایي ما دروازې بندې کړلې زه اوس خبرې کولو ته تیار نه یم کله چې کتابونه لیکي چې د غټې ګوتې نه د ایمان روح راولاړ شو روح او سړی مړ کېږي نو په دغه وخت کې کافر لوی کافر فرعون چې 400 کاله په سر در نه دی راغلی 600 کاله حکومت کړی دی هغه 3 پیرې ایمان نه وړی دی نو قرآن کې الله فرمایي الان وقد عصیت اوس ایمان راوړي وخت نه تېر دی نو بیا به دا وایي کفار به وایي موږ دنیا ته واپس که فنعمل صالحا موږ به عمل وکړو لیکن هغه ایمان قبول نه دی نو برای کرم چې کله د اسمان نه اعلان وشي چې دا وجه څه ده رڼاګانې لګېدلې دي فرشتې په صفونو ولاړې دي دلته چې دغه اوس نو اسمان نه به ته اعلان کېږي یو نوجوان د الله سره جوړه وکړله د ځمکې نه د اسمانه پورې د خلا د رڼاګانو ډکه ده او فرشتې ذکر کوي نو شیطان څه شو کتابونه لیکي یذوب شیطان کما یذوب الملح فی الماء شیطان داسې لیکېږي لکه څرنګه چې یو ډنډ دی او هغې ته د مالګې غونډاره یې ورواچوي دقسې مالګه یې لیکېږي شیطان د یو نوجوان په روغه باندې چې کله د رب سره نوجوان روغه وکړي نو شیطان په دغې داسې لیکېږي نو دا میاشت داسې ده چې موږ به په دې کې د الله سره جوړه کوو ځکه کتابونه لیکي ونوم صائم عبادة د روژهدار خوب عبادت دی ونفسه تسبیحونه دا سا چې څوک اخلي که نه سا دا یو ځل سا اخیستل د روژهدار دا سبحان الله ده نو البدایع الظهور فی وقایع الظهور یو کتاب دی هغه لیکي انسان په 40 ګنټې کې 10,000 پیرې سا اخلي نو د روژهدارو 10,000 نیکۍ په روژه کې 10,000 نیکۍ دا صرف په سا اخیستلو باندې کېږي نو تپوس وکړه ته چې حساب ته وکړې 10 ورځې یا یو کم 10 ورځې دې له په 10,000 کې زره برکه نو دا دې څومره نیکۍ شوې دا په روژه کې بیا نه میلاویږي صرف په روژه کې میلاویږي او ودعاء مستجاب دعای قبوله ده وعمله مضاعف او عمل په څو چنده دی نو د روژې ثواب الله تعالی په خپله ورکوي دا نور ثوابونه فرشتې ورکوي د روژې ثواب الله تعالی په خپله ورکوي نو مقصد دا دی چې کله روژهدار د قبر نه راپاڅېږي او دی محشر لځي نو کتابونه لیکي ویخرجون الصائمون من القبور ویا روژهدار چې کله د قبر نه راپاڅېږي او میدان محشر لځي د ده د خولې نه به بوی ځي بوی لکه اوس هم په دې روژه کې د روژهدار د خولې نه چې کوم بوی ځي الله ته د مشکو نه محبوب دی ځکه د امام شافعي صاحب په مذهب باندې هغه وایي مسواک به نه وي او زموږ په مذهب باندې مسواک شته دی ځکه هغه وایي چې دې سره دا بوی ختمېږي موږ وایي دا بوی چې دی دا د خولې نه نه دی دا د معدې نه راځي نو د مسواک سره نه ختمېږي نو روژهدار به په دې پېژانده شي چې د هغه د خولې نه به د مشکو په شان بیځي او دې ته به دا اعلان کېږي کلو فانکم قد جعتم تاسو ډوډۍ خورئ دې له به طعامونه حاضر شي او دسترخوانونه تاسو لوږه تېره کړې وه او اوبس کوي فقد عطشتم واشربوا فقد عطشتم تاسو په دنیا کې سخته تېره کړې وه او تنده هم تېره کړې وه عایشه بیبي یو ځل روژه وه د نفلي روژه وه او چې کله روژه وه نو ډېرې عایشه بیبي کتابونه لیکي د بدن نه ډېره وړه وه علم یې ډېر زیات و بدن یې وړوکی و نو بېهوشه شوله والماء یرش علیها چا پې اوبه شندلې بیا چا ورته وویل چې نفلي روژه ده مې نیسه بېهوشه شوې د نفلي روژې د وجې نه موږ روژې داسې باندې ګورو ویل ثواب یې ډېر دی ځکه یې نیسم نفلي روژه د روژې د وجې نه د کمزورتیا د وجې نه بېهوشه شوله خو بیا هم روژه نیوله